السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه جدي پی کې 87 نا پروفیسر ډاکټر رضوان الله خټک کینډیډیټ ما او شاکوټ ته راغلی وم او د وټونو په سلسله کې لوی خدای دې شاکوټ والا کادرو کې ټول ملک صاحب دې ځوانان بوډاګان ټول راته ناستو اما خبرې واورېدې اما اکچولی ډېر ښایسته پریکټس ته او و هم پروفیشن باندې زه نیورو سرجن یم خو چا ډېر زیات په کوشش نه بعد د پارټۍ مشرانو ټول وویل چې ته به ودارې نو انشاءالله که الله ته منظور وي د جماعت اسلامي د سټیج نه زه به الیکشن کوم او دا مې که خیري وعده ده چې که چیرې موږ الیکشن وګټلو نو داسې یو تاریخي کارونه به کوو چې د دې نه مخکې نه ایم پی ای کړی او نه چې راتلونکی هغه وکړي په هغې کې چې څومره بنیادي ضرورتونه دي صحت شو اوبه شوې روټۍ شوه کپړه شوه مکان شو او انصاف شو دا به موږ کور کور ته که خیري رسو موږ به یو داسې سیسټم جوړو چې ټولې ادارې به په خپل هغه کې نه خبرې کوي وخت تیری موږ به یو داسې سیسټم جوړو چې الله او د هغه رسول کوم موږ ته شایله قانون ده په هغه راج کو موږ به یو داسې سیسټم جوړو چې محبت یې مینه یې او دې ځای کې د جرګې سیسټم وي د حجرې سیسټم وي او مختلفې کمیټې وي موږ به د حکومت نه دغه ځای کې هر ځای کې په اتفاق سره ما به خپله کمیټې زه به د هغې نمایندګي کوم او چې څومره فلاحي کارونه وي څومره ښه کارونه وي چې په هغې کې د موږ ملک د موږ علاقه د موږ ټول ورونه خوشحالي او هغه به موږ کوو انشاءالله دا مې الله سره وعده ده چې زه به که خیري تنخواه هم نه اخلم دا به په یتیمانو مسکینانو باندې تقسیموم او دې نه علاوه د لا اینډ سیکورټي او د نشو چې کوم سیسټم ده د ټولو نه خبر یم د غلو چې څومره سیسټم ده ټولو نه خبر یم دا که الله ته منظور وي کنسنسس سره د ګورنمنټ سره دا به کینو او دا به ټولې حل کوو او ټول قابل حل دي چې زه خپله غل نه وم نو انشاءالله چې ما سربطانه تحصیل پټوار ټول مدد کوي